بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 22 د اګست کال 2026 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لومړی د هر څه د مخه د معذرت باید وغواړم چې پرون مې د خپل برنامې شروع کې تاریخ نیټه مې صحیح ویلې وه، 22 د اګست کال 2026، خو د ورځې نوم مې غلط اخیستی و. هغه جمعې په ورځ مې ویلي و چې پنجشنبې ورځ، نو دغه اشتباه شوې وه. دوستان متوجه شوي وو، د ده بابت نه خپل معذرت وړاندې کوم. د نن ورځې په موضوعاتو کې نړیوال موضوعات دي. د ایران او د امریکې مسله ده، د چین د ایران په موقف باندې چې دلته تعزیرات لګول کیږي په دې باندې خبره ده، د سوریې خبره ده، د ترکیې او د اسرائیل خبرې دي. همدارنګې د نتنیاهو ګواښ د ترکیې ته په بلوچستان کې د پاکستان پوځ په مقابل کې ودرېدنه ده، او په اخر کې همدارنګې د حسیب قوای مرکز په مړینه باندې ځینې تبصرې چې شوي دي په هغه باندې یو ځغلنده نظر کوو. د اسلامي نقطې نظر نه ده او د تاریخي پس منظر هم لري. غواړم په ده باندې یو تبصره خپل ولرو. راځم اول دې خبر ته چې چین د امریکا هغه دغې په اساس چې ویلو چې پر ایران باندې به اقتصادي فشار راولي، او ضمن کې دا ویلو چې هر هغه ملک د ایران سره اړیکې ولري، رابطه ولري، بحري یې، د ځمکې، د فضا یې، د میدان هوایي یې، که استخباراتي یې، هر نوع چې هغه به د امریکا د تعزیراتو لاندې راځي. نو په هغه کې موږ ښکاره ویلو چې آیا چین دی کولی شي د تعزیرات پې وضع کړي، ځکه چین خو د ایران سره هر نوع اړیکې لري او هغه نه متوقف کوي. روسیه لري، او پاکستان باندې دوی فشار راوړلی شي. پاکستان چې کوم پلانونه لري هغه امریکا کولی شي که پاکستان یو غلط حرکت وکړي نو پې داسې تحریمونه ولګي چې پاکستان ورخطا کېږي، یا ته د ټولو معاهدونه به ووځي. مګر چینایان د دې اقتصادي فشار په جواب کې ویلي دي چې دا کوم فشارونه پر ایران باندې دي، دا اقتصادي، دا د شرق الاوسط یا د منځني ختیځ مسله نه حل کوي، چونکې دا فشارونه د قضیې حل نه دی، بلکې دا قضیه نور هم مغلق کوي. او د دې بل هدف او ټارګټ چې دی خپله چینایان دي. په همدې اساس باندې د ګلف نیوز یعنی اخبار دا خبره لیکي چې چین د ډونالد ټرمپ دغه فشار یا تحریمونه او فشار پر ایران باندې رد کړي دي. بیجینګ وایي چې دغه تحریمونه د ملګرو ملتونو د شورای امنیت د مجوز نه بغیر په ایران باندې راغلي دي، او دا کم نړیوالو قوانینو کم اعتبار نه لري، په دې اساس باندې دا قابل د تطبیق نه دي. همدارنګې ګلوبل ټایمز وایي چې چین د دې عمل د امریکایانو چې دا غیر قانوني دی او یو طرفه دی، یو جانبه دی، د ایران په مقابل کې دا هیڅکله نه تاییدوي او د ده په بابت کې د امریکا سره همکاري نه کوي. کومه همکاري چې امریکا یې د چین نه غواړي چې خپل لارې بندي کړي، هر څوک یې هغه وایي چې دا خلاف د قانون دی، تا د شورای امنیت نه اجازه نه ده اخیستې. CNN ورلډ وایي چې د ایران یو کلیدي تجارتي پارتنر چین د ټرمپ د اقتصادي بندیزونه رد کړي دي، یعنی CNN هم دا خبر ورکوي. او همدارنګې دې خبر کې یو بل څه اضافه کوي چې د ابراهام لینکن هغه کښتۍ چې ډیکمیشن شوې وه په هغې کې خرابۍ او امریکایانو انکار کوو، هغې خپل سفر د کور طرف ته امریکا ته شروع کړی دی او سیمې نه وتې ده او دا به ځي امریکې ته، او په یوازې د جارج ډبلیو بوش کښتۍ چې ده دې سیمې ته راغلې ده. همدارنګې فاکس نیوز خبر ورکوي چې چینایانو خپل ټولو کمپنیګانو ته دا حکم ورکړی دی چې خپل تجارت او دغه د ایران سره یې که نورو ملکونو سره یې بالکل عادي توګه باندې ادامه ورکړي، او دا
ماهرین د نړیوال قوانین دا وایي چې دا عمل د په حساب د امریکا د موقف نظر انداز کول دي او هغه ته ځواب ورکول دي چې ستا خبره ارزښت نه لري او موږ دې ته کوم دغه نه ورکوو او خپل هغه تجارت ته ادامه ورکوو، ځکه چې دا د امریکا یو طرفه یو جانبه اقدام دی چې د نړیوالو قوانینو ملاتړ نه لري او دا صرف د ایران په مقابل کې فشار زیاتولو دي او د تهران د تیلو باندې د هغې په عوایدو او مالیاتو باندې فشار راوړل دي. یعنی دا د دوی دغه دی خبر دی. همدارنګې شام د غواړي چې د مکې په معاهده کې شامل شي، ولې نه غواړي چې د ایران سره تعلقات ولري. که تاسو ته یاد وي کله چې دا موضوع راغله په همغه وخت کې دا خبره ما کړې وه چې دی وایي چې ایران به هم دې ته راځي او سوریه به هم راځي. ما تاسو ته ویلي وو چې که ایران راځي سوریه نه راځي او که سوریه راځي ایران ورته نشي تللی. اگر چې ایران مشکل نه لري سوریې سره، سوریه یې مشکل لري د ایران سره. د همده لپاره ښکاره یې ویلي دي چې موږ غواړو د مکې معاهدې ته راشو، خو که ایران هلته یي موږ نه راځو او د دغې سره نه یوځای کېږو. دا خبره د سوریې وزیر خارجه الشیباني کړې ده. همدارنګې قالیباف وایي چې موږ باید د کلکو او سختو حالاتو او اقتصادي تحریمونو په مقابل کې آماده اوسو او ځان باید تیار ولرو. همدارنګې د عراق او د سوریې ترمنځ چې کوم پایپلاین جوړېده چې تر څو د دغې نیم البدل شي د خلیج فارس یا د تنګ هرمز چې د کرکوک نه د پټرول اخلي او بنیاس مدیترانې ساحل ته رسوي د سوریې د لارې نه، د ده په باره کې دا خبره شوې ده چې دا ایجپت آیل اینډ ګاز اخبار کړې ده او هغې دا ویلي چې د ایران او د سوریې د تیلو پایپلاین چې دی دا یو ښه پروژه ده چې نیم البدل د دغې کېدی شي د خلیج فارس، مګر هم دا وخت و زمان ته ضرورت لري. یو د دې باندې 15 میلیارده ډالره مصرف راځي، بل دا د 4 نه تر 15 کاله دا نور وخت نیسي او مشکل اوس دی د تنګ هرمز د خلکو. نو دې ته مشکل له منځه وړلو لپاره دا کار باید په سرعت وکړي او سرعت باندې نشي کولی، نو دا خپل وخت و زمان نیسي او په دې اساس دا کار اوس په دې مرحله کې کیدونکی نه دی. همدارنګې ترکیې د نړیوال انټرپول نه غوښتي دي چې د نتانیاهو د گرفتارۍ سور وارنټ چې دی هغه باید اجرا کړي او ویلي دي چې قضیه یې د فلوتیلا د غزې قضیه ده چې هلته جنساید او انسان وژنه شوې ده. همدارنګې اسرائیل طیارو د ترکیې حدود نه اوښتي دي او د هغې فضایي حدودو خلاف ورزي کړې ده. په دې وخت کې د ترکیې طیارې ډېر زر الوتې دي او دا طیارې تعقیب کړي دي. 4 جنګي طیارې چې هغې کې F-15 او F-16 د اسرائیل وې دی لاک کړي دي په فضا کې. لاک معنا دا ده چې که وهلی وی چپه کولی، خو هغې د ساحې نه وتې دي او فرار یې کړی دی. همدارنګې نتانیاهو یاسرالکارس چې اردوګان ته خبرداری ورکړی و چې دی په سوریه کې د مداخله نه کوي او دی ته دا تشویش پیدا شوی و. ترکیې تازه دمې قواوې په سوریې ته راوړلې، ټانکونه او وسایل او میزایل او ډېر تسلیحات یې سوریې ته راوړل او دا ټرکونه او لاریګانې په میډیا کې وښودل شولې چې د ترکیې نه اوړي راځي سوریې ته. یعنې دا په دې معنا ده چې سوریې چې دا کومک دلته راځي او اسرائیل دلته ویلي که تا دا وکړه زما د عکس العمل سره به مخ شي. ترکیې ورته دا ښکاره کړی چې عکس العمل ښکاره کوې زه به تیار یم ستا ځواب ته او دا شی د منلو وړ نه دی. همدارنګې د اسرائیلو د انتخاباتو یو کاندید په نامه د نفتالي هغه وایي چې تنها ترکیه موږ ته مشکل نه دی، ستونزه نه ده، دا خو موږ ته ګواښ دی، خو قطر هم د ټول نه غټ ګواښ دی موږ ته. په راتلونکي کې د سیمه کې به
دا موږ ته ګواښ کېږي، نو د ده د منځه وړل دا هم مد نظر باید ونیول شي. او دی وایي که زه صدراعظم تعیین شم نو زه قطر باندې برید کوم. نو خبره دا ده چې دوی کوم مملکت نه خوشحاله دي، دوی خو یو اسلامي مملکت هم نه مني. نو دوی دپاره خو ټول ستونزه ده، ځکه چې دوی د اسلامي دغې خلاف دي. همدارنګه جي ډي وینس وایي چې اقتصادي فشار بهترین لاره ده. فشار زموږ اهداف ترلاسه کولی شي، او د جنگ لاره هغه وایي درسته نه ده. نو ځکه وینس پوهیږي چې جنگ کې د دوی ګټه نه ده، ځکه دوی سره کافي اسلحه نشته. فشار راوړي په مذاکراتو، او مذاکراتو کې دی وایي چې اقتصادي فشار دی ورسره تر څو چې ایران سره موږ خبرې وکړو او موږ د دغې نه ووځو، بمبس نه، او دغه جنگ ختم شي. دا د خپل نظر دی، در حال چې فعلا دوی ټول د جنگ خواته روان دي. همدارنګه د ډیورند د کرښې هغه اړه په بلوچستان کې ازادي غوښتونکو په دوو لویو ولایتونو د بلوچستان کې، یعنی په پشین او په کچي کې، په نظامی او په پولیسو اډو باندې بریدونه کړي دي. د پولیس تاڼه په د سراینان په ښار کې وهل شوې ده او له منځه وړل شوې ده. همدارنګه د کچي په ضلع یعنی ولایت کې د سیمه‌ییز ولسوالۍ دفتر باندې برید شوی دی او هغې ته اور ورته کړل شوی دی. همدارنګه په مستونګ کې په کټکوچې کې د یو باغ کې د بم چاودنه شوې ده، 6 تنه پکې وژل شوي دي. د دې اوضاع د لیدلو لپاره عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز په خپله ورغلی دی تر څو حالات له نږدې وګوري او کنټرول یې کړي، کوم شی چې دی نشي کولی. همدارنګه په آخر نقطه کې زه غواړم په یو موضوع باندې بحث وکم. د دغې عکسونه په میډیا کې تیتیږي چې حسیب قوای مرکز چې یو د هغه لنډغرانو نه و، یعنی دا داسې یو انسان و چې د په حساب هیڅ نوع اخلاقي ښه دغه نه درلوده، یعنی د مفسد و، فاسق و، یعنی بچه‌بازي ده کوله، شراب ده څښل، قمار ده وهه، هر نوع کسب ده کوه. یعنی ما پرون رئیسې چې ده څومره کلیپونه د سند په حیث ساتلي دي. دی د افغانستان د وحدانیت خلاف و، ځکه په یو کلیپ کې دی وایي چې تر څو منګل او زازی او ټول پښتانه مې نه ځغلولي زه په ارامه نه کینم. نو دا خو د افغانستان لپاره نه شوله دا خبره. یعنی یو قوم په مقابل کې چې ته خبره کوي، بیا خو ته د افغانستان خبره نه کوي. یا فرضاً خپل مور و پلار ته یې کنځلې کولې په یو کلیپ کې چې ما خپل مور و پلار سره دسیس کړي، ستاسو پروا لرم. د داسې یو مفسد انسان نه یو سیاسي حرکت چې د یو ملک کې د ازادۍ او د دې خبره کوي باید فاصله ونیسي، باید فاصله ونیسي. په غربي نړۍ کې که یو سیاستمدار یو غلط خبر وکړي، دستې ټول ترې نه فاصله نیسي. دغه کسان چې د جبهې مقاومت غړي ځان ته وایي دلته، دوی ته معلومه ده په دې غربي نړۍ کې یو لفظ غلطي د یو سیاستمدار باعث د استعفا د هغې کېږي، او تنظیمونه ځان لرې ساتي. دا زموږ عجب تنظیمونه دي، دومره محتاج دي انسان ته چې د مفسد شاته ودرېږي. ته که ځان یو سیاسي حرکت ښیې، ته به د مفسدینو نه ځان لرې ساتي. د دې ټکی دا دی، دوی دا وایي چې د حسیب قوای مرکز په داسې طریقه وژل شوی دی چې دا کرامت انساني تر خپو لاندې شوی. کرامت انساني هغه وخت د خپو لاندې کېده که فرضاً هغه مسلح شوی وی، مسلخ شوی وی، یا فرضاً اهانت ورته شوی، خو ایشتی دی په ځمکه پروت دی. دی وی چې کرامت انساني حتی د جنگ په میدان کې هم د اسلام د نظر نه مسئولیت لري. دا بالکل صحیح خبره ده. اسلام هغه دین دی چې کرامت انساني ته په سخترین شرایطو کې، حتی د جنگ په میدان کې په مخامخ جنگ کې د دښمن لپاره پاس ساتي. بالکل دا صحیح خبره ده. حتی دوستانو چې مختلف ځای کې دا تبصرې کړې وي، آیت شریف د قرآن عظیم الشان دغه کړی چې وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. یعنی وجنګیږي د الله په لاره کې، هغه کسان چې د الله په لاره کې جنګیږي دی تجاوز نه کوي،
تیری نه کوي په چا او تیری کوونکی د الله نه خوښیږي دی دا دغه کوي یعنی دلته تیری شوی خو زه دوی ته بیا دا یادوري کوم چې آیا د دوی هیر شو چې په 2001 کې چې په سمت شمال کې څومره عربان وو دغې تاسو نه تنها چې وژل بلکې مسلم کړل او مسلخ هم کړل لباس هم ترېنه ویسته تیږې مو ورته سر ته نیولې سر هم ورته ټکاوه هغه وخت کې د آیت او د احکام ستاسو په یاد نه یا فرضاً ما په خپله چې سفر کړی دی سمت شمال ته او هغه دوستان چې راسره وو باور وکړئ چې زه په دغه سالنګ کې په مختلف ځایونو کې کوز کړی ماته ویل چې دغلته هم طالبان ژوندي وسوځول دی په خدای شاهد دی چې په خپله یې ماته ویلي چې دغلته موږ طالبان ژوندي وسوځول آیا دا کرامت انساني ته دا نه دی اسلام تا ته د ژوندي انسان حتی د بشر د هیڅ شي د سوځولو اجازه نشته تا څنګه طالب سوځوه هغه وخت کې د په یاد نه و د آیت شریف هغه وخت کې د اسلام په یاد نه و اوس د اسلام په یاد شو چې اوس په تا راغله در حال چې هغه شیان چې تاسو کړي دي هغه دلته د حسیب قوی مرکز سره نه شي خو ایشته دی دښمن یو جنگ ته راغلی او ایشته دی پروت دی مګر تیږې ورته سر ته نه دي ولي تاسو د 2001 کلیپونه راوخلی د مزار شریف چې هلته تاسو څه رقم وحشت کوه د دشت لیلی د کلیپونه راوخلی چې هلته تاسو کړي دي یعنی باور وکړئ چې تیږې به اخیستې د انسانانو سرونه به یې پې ټکول لباس به یې ترېنه ایسته پیزار به یې ترېنه ایسته لوسول به یې بیا به یې پې ډزې کولې دا خلاف د کرامت انساني دی دا تاسو باید په یاد وی په هغه وخت کې دا باید تاسو نه وی کړی نو دا خبره چې یو نفر هغه په اوس دا داسې نه ده چې موږ تنها مثلا حسیب قوی مرکز ښیو چې دا لنډغر دی یا دا دی موږ خو الحمدلله دا په ژبنیز او منطقایي نه دغه کوو موږ وایو چې بلډوزر دغه چې و هغه والي د قندار شیرزی هغه همدا رقم ته لوچک انسان و دغه و په حساب لنډغر و حاجي قدیر د ننګرهار یو لنډغر و نو دا د ژبنیز او قومي نه ده دا خبره تاسو هر شی ژبنیز او قومي کوئ در حال که چېرته لنډغري خپله اوس مثلا احمد مسعود په ده خفه دی احمد مسعود نه دا سوال شي که ته سیاسي سړی او دا ستا د وطن په خلاف لګیا دي کلیپونه موجود دي خبره کوي هغه د اقوامو په مقابل کې خبره کوي هغه د اخلاقي ولیدل دا کوي کلیپونه دي چې هلک او جلۍ او دا ګډوي ته د داسې نفر نه باید که سیاسي رهبر ځان فاصله ونیسې څنګه یو سیاسي رهبر کولی شي د یو جنایتکار نه دفاع وکړي جنایتکار که حسیب قوی مرکزي که هغه شیرزویي که هغه ظاهر قدیري او هغه که هر څوک اوسي قومیت او ژبه او مذهب مهم نه دی اعمال مهم دي هغه اعمال مد نظر ونیسئ او کله چې قضاوت کوئ چې په تاسو دا حالت راغی آیت هم ستاسو په یاد شو کرامت انساني هم ستاسو په یاد شو در حال چې هغه عمل چې تاسو کړی دی هغه دلته نه دی اجرا شوی آیا ستاسو د یاده ووتل چې کله به ستاسو په نامه ملي اردو مونږ خو ورته ملي اردو نه وایو ځکه چې ملي اردو نه وه د امریکایانو ایجنټ اداره وه اما کله به چې طالب به نیوه آیا هغوی ورسره اسلامي رویه مخکې وړله ټانکونو پورې هم نه تړل ټوټې کول هم نه هغه وخت کې ستاسو اسلام او قرآن او د آیت قرآن عظیم الشان چیرته و چې تاسو د پیاده کړی وای بنان زه هیله کوم چې دوستان کله یو خبره کوي الله او رسول ځان ته حاضر وګڼي او کوم شی چې وایي د وجدان په رڼا کې دی وایي د تاریخ په رڼا کې دی وایي داسې خبرې دی نه کوي چې هغه هم تاریخ دی باندې په مخ راووځي او هم الله او رسول ورنه په دې کې ناراضه اوسي ځکه چې د خپل شخصي مفاداتو لپاره خبره مه کوئ بلکې دغه نفر اوس یو مثبت انسان نه دی چون تاسو قلت الرجال سره مخ هستئ تاسو هر چا ته لاس اچوئ
د ده نه باید تاسو ټول فاصله نیولی وای، ځکه دا ډېر مفسد کارونه ده کول. تاسو ترې نه مارشال او قهرمان جوړ کړ. او دې کې بعضې احمقان په امریکا کې پښتانه هم ناست دي، لګیا دي د دې نه مذهبي او قومي مسله جوړوي، در حاله چې دا نه قومي مسله ده نه مذهبي مسله ده. جنایت چې که دې کړی، که یو بل قنداري پښتون کړی، او که یو ننګرهاري کړی، او که یو لغماني کړی، دا مهمه نه ده. جرم جرم دی، مفسد دی، فاسق دی. او دا باید تاسو دا توپیر، ځکه دا موږ د یو انسان په سترګه ورته ګورو. انسانانو کې خو بد شته دی، او دې نه دا خطا صورت نیولې ده، او د ده باید دا د یو سیاسي حرکت سره باید ونه تړل شي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.